السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. محمد حفیظ د افغانستان د تیرې لوبې په اړه وایي د افغانستان لوبډله د پاکستان د اوسنۍ لوبډلې څخه زیاته تجربه لري. الماس خانم په خپلو هنري ګوتو جوړه کړې لوګو افغان کرکټ بورډ ته ډالۍ کوي. حمید حسن وایي تر ټولو لوی ارمان مې پوره شو په بدل ډول باندې. جاوید افریدي هم د افغان لوبډلې په بریا باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. محمد حفیظ د پاکستان له اوسنۍ لوبډلې د افغانستان لوبډله په کیراتو ډیره تجربه لري. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر محمد حفیظ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د اوسنۍ شلاوريزې لوبډلې په پرتله ډیره تجربه لرونکې بولي. محمد حفیظ په یو ټویټر پیغام کې ویلي دی چې افغانستان د پاکستان له اوسنۍ لوبډلې څخه زیاتې نړیوالې تجربې لري. همدا لامل دی چې افغانستان پر پاکستان برلاسی سو. د یادونې وړ دی چې افغانستان په لومړي ځل د پاکستان څخه د شلاوريزې سیالۍ په ګټلو سره تاریخ جوړ کړ. پاکستان په دویمه شلاوریزه لوبه کې هم له ماتې سره مخ شو. افغانستان لوبلړۍ وګټل. الماس خانم په هنري ګوتو جوړه کړې لوګو افغان کرکټ بورډ ته ډالۍ کوي. مشهورې پښتنې هنرمند الماس خانم د افغانستان کرکټ بورډ ته زبردست هنري ډالۍ چمتو کړې ده. دغه ډالۍ د افغانستان کرکټ بورډ لوګو ده. په خپلو هنري ګوتو یې جوړه کړې ده. د الماس خانم ورور کامران خان په فیسبوک پاڼه لیکلي دي له وعدې سره سم به دا په لاس جوړه سوې هنري ټوټه د افغانستان کرکټ بورډ ته د پخوانۍ ملګرو په مرسته وسپارو او خپله ژمنه به پوره کوو. الماس خانم د تار او ستنې په ګراف دا لوګو د افغانستان لپاره جوړه کړې وه او د هغې ورور لیکلي دي د افغان کرکټ بورډ د پخوانۍ ملګرو په همکارۍ به د الماس خانم د لاس دا هنري ډالۍ افغان کرکټ بورډ ته حواله کوو او واده به پوره کوو له خیره. حمید حسن وایي زما ارمان و چې د پاکستان سره لوبه وکړم او ویې ګټم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی وایي چې د پاکستان پر وړاندې لوبېدل او په لوبه کې بریا ترلاسه کول زما لوی ارمان و، خو هغه ارمان په بدل ډول پوره سو. حمید حسن وایي ارمان مې و چې پاکستان سره لوبه وکړم او ویې ګټو، خو نصیب مې په کوچین کې و. هغه زیاتوي ټول ملت او خصوصا ماته دې مبارک وي چې لوی ارمان مې پوره سو. د پاکستان سوپر لیګ کې د پېښور زلمي لوبډلې مالک جاوید افریدي هم د افغانستان له خوا نه پاکستان ته په ماتې ورکولو خوشحاله دی او خپله خوشحالي په یوه پوسټ کې څرګنده کړې. جاوید افریدي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د افغانستان له بریا وروسته یې لیکلي دي خوشحاله سوم چې د راشد خان په مشرۍ افغانستان دغه سیریز وګټي. تاسو واقعا د خپل هیواد ویاړ کړی.